ملا برادر، اطاعت او خپلمنځي درناوی مو د نظام اصل دی. سلام، وخت مو بخیر. د طالبانو ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر په کابل کې یوې غونډې ته ویلي چې اطاعت او خپلمنځي درناوی د نظام اصل دی. ملا برادر له خلکو غوښتي چې د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو په اړه دې په منفي پروپاګاندا نه تیروزي. برادر داسې مهال خلک د ملا هبت الله اطاعت ته رابولي چې د یادې ډلې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي د نیوکو او مخالفت څرګندولو له امله له هېواده وتلی دی. ستانکزي ویلي وو چې خلک دې د ملا هبت الله دومره اطاعت نه کوي چې د خدای او رسول درجه ورکړي. تېره ورځ د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي یو غږیز کلیپ هم خپور شو چې ټول طالبان یې پکې غله او المفسدین ګڼلي وو. نوموړي ویلي وو چې په نظام کې د فساد او بې عدالتۍ له امله څو ځله له دندې استعفا کړی، خو له هبت الله یې نه مني. د طالبانو خپلمنځي اختلافات وروسته له هغې په زیاتېدو او راڅرګندېدو دي چې امریکا ولسمشر په طالبانو مالي مرستې بندي کړي. کارپوهان وایي د طالبانو سیاستونه به نور هم د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا له سختو فشارونو سره مخ کړي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په لاس.